بالکل یو څو ټوټې تې ما راغستې دي ګډې وډې د غني خان ګډې وډې. وایي چې زمونږ یو اسپه ده چې رابعه یې نوم دی. رابعه په عمر زمونږ مشرانو ته نږدې ده، خو غریبه ښه ده چې په اړم یې دا خور نه پاسو. نو ځي روانه وي. ښه کار پکې دا دی چې که سړی ډېر ناوزګاره هم وي، خو چې په رابعه روان وي نو ښایسته ښایسته ډېر وخت سړی وزګار ناست وي او د قدرت د منظرونو نظارې ډېر په اطمینان سره کولی شي. یعنې دا ډېره رو روزي مطلب یې ده. او څنګه چې رابعه ده همدغسې زموږ سړک دی. رابعه اکثر د نورو بیاڼو ته وایي. څه ورته وایي؟ چې زه دې سړک زړه کړم. که دا اوس د سیبانو چاوڼی وي او دا تارکوري سړکونه وي نو اس پکې ډېره هم کچره وي، خو خپې یې په خپله بدخشاني دلکی کوي. بدخشاني دلکی. خو زمونږ په نصیب کې دا د جاهلیت د زمانې ریګ دی. نو هغه بله ورځ ما او راجا بیا په رابعه پورې خپل زوړ ټمټم وتړلو او دواړو د 3 ورځو خرڅ په ځان پورې وتړلو، ښار ته روان شو. رابعه دا خپل نری جور لاسم روان کړی نه و چې په دې کې شاته داسې یو بې غیرته شان پو نارې شوې او غر شو چې یو موټر مو په خوا کې لاړ او د وجرې بوډیرانې زما راجا او رابعه په سټ تقسیم کو. راجا اول خو د موټر د خاوند د پلار نیکه متعلق یو څو د سړیتوب خبرې وکړې، بیا یې ما ته مخ راواړه وویلې ولې دا څه چل دی چې کافر وي نو موټر وي او چې خوار وي نو مسلمان وي. نو ما ورته وویل چې هلکه د باجوړ شات نه خورې او د ګوله ګوکرنات تری سهار او ماښام په چایو کې ګل کوي او کرونه خلک چې لکونه روپۍ لګوي نو دا ته په نو دا به ګوګرنات لذي او که په منتر به باجوړ ته ودانګي او چې پاک خدای ورته د خپل خپې ورکړي نو په جاپاني جرابو ولایتي بوټانو کې ولې څښا کوي او چې ته 10 کاله رشې خرڅې کې او موټرګی پې واخلې 10 کاله رشې نو دا د 10 کالو د رشو روپۍ چې څوک موټر جوړوي هغې له لاړې یعنی دا د 10 کالو د رشو روپۍ چې څوک موټر جوړوي هغې له لاړې که د خواښې کره دې ولېږلې پښتانه دې لا وټقوم ګوره هغه پخوا زمانه تېره شوه چې روپۍ به د اسمان نه ورېدې هغه د پخوانو زبرګانو برکت د هغو سره لاړ اوسني زبرګ ته خو چې ورنږدې شو د روپو تیلی دې د انقلاب د چپو نه بچو ساتله نو پوه شه چې ستا مرتبه د هغه نه لویه ده نو راجا نن زمانه کې روپۍ د ځمکې نه وځي زر لالونه اوسپنه کویله غنم جوار واښه د باران نه بغیر دا هر شی د ځمکې نه راځي یعنې باران پکې د اسمان نه راځي او نور سره ځمکې نه راځي نو تاسو د دې ځمکې په غولانځې پورې ان د وړوکي سلیمان سره انختی یې او د پیو نه د خپل د هرس چاټوري ډکوئ نو چې تاسو 50 کسه 10 کاله جمع کوي نو خان لالا مې ټول چاټوري واخلي او دغه د اور بچی پې راولي چې هغه سرخوړلی قدم اخلي نو د تیلو ګوټ کوي زمونږ د شړشمو په تیلو که رضا کېدی نه هم بخوه خو هغه د خپل وطن تیل غواړي داسې مثال شو لکه چې کابلیان داسې اسپې ایجاد کړي چې بې د کابل نه د بل ځای واښه نه خوري نو چې نیم کابلیان در باندې اسپې خرڅوي نو نیم به وښو ته ناسي واښه به د باندې خرڅوي نن سبا د 1500 منو غنمو په قیمت ډېر معمولی موټر کېږي کېنه که نه حساب یې ولګوه چې دا څو جرې په ځمکه څه شوه د بني ادم او ځناور د 100 ورځو مشقت شو
څومره بخورې څومره سختې شوې. امریکې او ولایتو هم دومره خلک کېنولي دي او د خپل علم او عقل په زور چې مونږه څومره منه غنم تیاروو هغه دومره موټرونه تیاروي. نتیجه یې دا شوه چې د هغې یو سړی یوه میاشت کار وکړي نو زموږ نه د یو سړي د 1500 میاشتو کار واخلي. نو مونږ ورته هغسې ډیرانونه چلو او هغوی په ستورو کې ګرځي. یعنې مونږ پټو ته ډیرانونه چلو او هغوی په ستورو کې. دا زموږ د تعذیب ټوکرۍ چې بدکړی پتلون یې اغوستی دی او د کوټ لمنې د لنډې په منځ د باجوړو د سټوکې په شان راویستې وي د دغه خلکو د مال او زموږ د غریبۍ دلالان دي. راجا را نږدې شوې د نر بچیه ما خو ویګنې ستا د نورو خلکو سره ورانه ده خو د دې سټوکو والا سره دې هم جوړ نه لګي. ما وی چپ وروره د دواړو نه مې زړه چاودی دی. چاره له دین خراب کو چاره له دنیا. پرېږده په دې معاملو کې مه غږېږه. هغه د شیرګلي خبره چې په چپ کې خیر دی او په نیم خبر کړی نه خیجي. نو وروره په داسې خبرو سیدو منکر ښه دی. خو وروره خبره دا ده چې دا ګاندي چې سرخه کوي نو دې کې د حساب کتاب معامله ده. ګاندي که نور په هېڅ نه پوهېږي نو بڼیا دی په حساب کتاب ډېر ښه پوهېږي. ته خو یوه ورځ یو دکان ته لاړ شه او یو من سان وتله که نه او حساب یې ولګوه چې څو منه پنبه خرڅه کړې نو یو من سان به پرې راشي. نو رورجانه پوه به شي چې کپړې والا هم ورته د موټر والا په شان چل جوړ کړی دی. ستا د کال خواري او د هغې د ورځې خواري. نو زمونږ د مالدارۍ دا لار کیدی شي چې یا خو ورسره عقل پیدا کړو چې د خپل ملک د یوې ورځې مزدوري د بل ملک د یوې ورځې د مزدورۍ نه د زیات قیمت کړو او که دغه نشو کولی نو چې بدلون پرېږدو. خبر شوی یم چې خانانو خیراتونه وکړل او ملایانو ختمونه وکړل. وی چې لاړ که خیرې لیونی مړ شو او یا روغ شو او لالا خو به د خوشحالۍ نه هسې غور کړی دی هسې غور کړی دی. خو زه مړ لا څه کوي چې روغ شوی هم نه یم. لوکوټې د جنګ ګډوډ کړی وم. دویم جنګ عظیم دی داسې ښکاري. لوکوټې د جنګ ګډوډ کړی وم. ما ویګنې چې یوازې زه لیونی یم خو خبر نه وم چې دا مرض په ټول جهاد راغلی دی. خو مونږ د خولې ډزې کوو او دا د ظالم زامن په ټوکو نه پوهېږي او د توپو ډزې کوي. خو خبر نه وم چې دا مرض په ټول جهان راغلی دی. خو مونږ د خولې ډزې کوو او دا د ظالم زامن په ټوکو نه پوهېږي او د توپو ډزې کوي. او چې تپوس دې وکړي چې هلکه په څه جنګ دی نو هسې اکو بکو به درته نولي. یو وایي چې زه د تهذیب نیکه یم او بل وایي چې زه پلار یم. یو وایي چې زه د صلح دپاره جنګ کوم او بل وایي چې زه د امن دپاره. هلکه د غوایي زامنو یو 2 ورځې عمر دی ښه په خندا یې تېر کوي. زمونږ د تورلنډو ګټه خورئ او اچوئ تاویږئ. دا څه د قصاب خانې د سپو په شان په یوه چمړه ټول زخمیان شوي. خړو وایي چې نایکه چې تاسو ادمزاتو زموږ د معامله شروع کړو اوس مونږ څه چلو کوو. خړو یعنې سپی یادی. خړو وایي چې نایکه چې تاسو ادمزاتو زموږ د معامله شروع کړو اوس مونږ څه چلو کوو. ما وی بچیه راځه په دې کرسۍ کښېنه او دا پټۍ دې ماله راکړه. خړو وایي چې نایکه چې تاسو ادمزاتو زموږ د معامله شروع کړو اوس مونږ څه چلو کوو. ما وی بچیه راځه په دې کرسۍ کښېنه او دا پټۍ دې ماله راکړه چې دې غاړې ته واچوم. د دې سړیتوب د خو سپیتوب ښه دی. وی یاره نایکه هر چاته ګډې وړې وایه خو مونږ ته خو مه وایه که نه. ښه ده نایکه اخر دا جنګ په څه دی. ما وی واوره بچیه یو سړی و لاس کې یې چترۍ وه سر یې غټ و ملا یې نری وه ښځه سپینه ښاپېرۍ وه ورکره د سرو ډېرۍ وه. خبر نه یم د چا وه.
یا ستا وه یا زما وه خو سوره پې ګونډ ته د بابا وه ډېر یې فوز و غټه یې قلا وه ښځه هنده وه یوه مصری وه د هغې سړي چې لاس کې یې چتری وه بل سړی و لاس کې یې کوتک و سر یې کلو و خو وجود یې کلک و په خپو مضبوط و په خوله چابک و په ځان ډېر دروند و په جهان سپک و د ځوانۍ په زور و خو تش یې کور و لونډ یې پلار و لونډ یې رور و شاړې تنور و مړ پکې اور و وی ما له هغه را چې په تا تېری ده هم ډېرې ښځې لري هم دې چتری ده نو بس جنګ جوړ شو یوه بله ټوټه ده وایي چې پخوا زمانه کې یو لوی زبرګ سړی و او د هغه یوه مږه وه مږه دا مږ به د سره په ځنګل کې اوسېده او د ډېره په مینه ساتلې وه د ورځو د یوه ورځ یو پړامپیش چېرته راښکاره شو او مږې ته یې د خریدار په سترګه وکتل پړامپیش دا غټ پیش و مږه په یو کرړه د زبرګ خلطې ته ننوته او کرکې یې کړې چې یا لویه ځوان راورسېږي پیش وخوړم زبرګ وی چې یاره دا غریبه د دې ځنګل د پیشوګانو نه ډېره تنګه ده نو خدای ته سوال وکړو د مږې نه پیشو جوړه کړه وی زه یاره اوس خو به دا خواره نه یېرېږي خو چې یو څو ورځې تېره شوې نو چېرته د ګوجرانو سره یو زورور سپی راغی پیشو په یوه چغه د زبرګ غېږې له ورسېده وی الی د بونیر غوث سپي ماته کړم زبرګ وی ښه ده یاره زه ته دې سپی شي خو یو څو ورځې پس یو کوږ راښکاره شو نو سپي لکۍ د خانګو منځ کې که او ځان یې د زبرګ د خانګو منځ کې وی نیکه بابا وی خوړم نو زبرګ د سپي نه کوږ جوړ کړو او دغسې خبره تر زمري ورسېده وی چې اډو یریږې نه خو ټول خلک خبرو چې د زبرګ زمری په حقیقت کې مږه وه او هر چا به دا وی چې دا خو زمری نه دی هسې رنګ یې دا زمري دی زمری ډېر په قار شو یې ودرېږه چې اډو دا زبرګ وخورمه نو هله به خلک دا ومني چې زه د مږه نه یم په اصل کې زمری یم نو په زبرګ پسې ور روان شو زبرګ چې د ده سترګې ولیدې نو موسکی شو وی یاره ته مږه وې او مږه ښه ته د ازمریتوب لایق نه یې بس زمری راګونجې شو او خوارینګړی مږه تې جوړه شو لالا ته خو بابا ته په شونډو ژبه وایې خو پام کوه چې چېرته درنه بیا مږه جوړه نه کړي دا بله ټوټه ده وایي چې هغه بل ورځ راجا مخې له راغی ویې لکه لیونیه د شیر بچیه خبر خو نه یې چې زورور کار وشو فرنګیانو مارغه په تخت کېنولو زه ښه پوه شوم چې سړی ګرمۍ والی دی ما وی راځه چې د جنت شربت د باندې ووم د کوهي په غاړه د بکیانې د سوري د لاندې مې کېنوو او د دعاوالې ګوړې یو کنډول شربت مې ورله خوش کړو او ما وی وایه که نه روکیه کم مارغه وی د نر بچی خبر نه یم خو د خان بادر صاحب د حجرې نه ګلو را روانو وی چې په هغه سرخوړلي کې ووی چې د ولایت خلکو چنچڼ په تخت کېنو ما وی د چنچڼې سرخوړلې هسې هګۍ اچوي او مرغۍ زیاتوي خو وروره دوی کې هم کمال شته ګوره په تخت کېناست دې کې به هم د سرکار څه حکمت وي ما وی د خان بادر حجره خو د سرخوړلو ډکه ده نو کوم یو پکې ووی چې چنچڼ باچا شو وی مړه هغه بکس هغه ریډو زورور بکس دی کله ټپې وایي کله سورنا او کله دوپړی هر ساز وایي او هره ژبه وایي جهاز ولایت کې ډوب شي او دی به دلته لګیا وي او داسې نښې ورکوي چې ته به وایې ده لیدو چې ډوب یې کړو خو جوړې جرمنیانو سره یې ورانه ده دې مار ورله انګوټونه ډوبوي انګوټونه به پخوا سمندري جهازونه ته هغه په دغه چلېدل په کویله نو یې ته به انګوټونه او جهازونه ورله راغورځوي زه په دې حساب نه پوهېږم چې جنګونه هم جرمنیان بایلي او ملکونه هم ټول هغې اخلي خو نن یې چې د جرمنیانو 200-300 جهازونه وغورځول او لوی فوزونه یې ورله اخوا دېخوا کړه نو ویې چې په ولایت کې چنچڼ باچا
ما وی چنچن نه چرچل وزیر اعظم شو. راجا تندې بوټ کو وی چل چل دا لا صحیح. الکه دا خو خار کې سړی ته پالودی والا وایي چې هغه وایي پالوده چاره نه سیر او تو ورته وایي چې دیکھو چاچا دعا نه سیر کو دو نو دی خوای کا کني نه دو نو هغه سړی خلکو ته سترګې راواړی سترګې ورته داسې تویز وي کې وایي چل چل. ما وی ښه ده یاره تا وګټله چل چل صحیح خو چل چل مارغه نه دی یو چټوخوره شان فرنګی دی. یو یې جرمنیان ډېر خوښ دي او یو یې هندوستانیان. د راجا شربتون خط وی په ایمان د شیر بچیا دا دې څه ووې ما ته خو ګولي وې چې سرکار وایي چې تاسو مونږ سره ملګري شئ نو مونږ ټیکس درکوو. وی هلکه د شیر بچیا دا مونږ حج ته روان یو سه چې سرکار نه خلک ټیکس غواړي. ما وی د څه ټیکس؟ وی مړه دا سر خوړلی ډومین ټیکس نه دی. راجا وی وروره په تور ټکي نه پوهېږو دا د مولا بانک د څلورمې کړۍ په شان کوم چې مونږ له نه راځي خو دا د کوم ځای په ټیکس جګړه ده. ما وی راجا ټیکس نه دی سټیټس دی ډومینین سټیټس. وی ښه نو دا سټیټس لا څه قیصه ده؟ ما وی دا داسې قیصه ده لکه چې بنده فرمایلی دي ما وی ته منصف شه په خندا وی ګلندام زما ستام زما زمام زما دام زما او دام زما. پوه شوې؟ راجا سروړه کوي پوه شو وروره ګویا کې ټیټس میټس نشته هسې چل ول. ما وی اوس پې راغلې نو وی دا اله ګوله پسه ده. ما وی چې څوک یې کوي هغې نه تپوس وکړه زه خو نه جنګ کوم او نه سوله. وی چې د شیر بچیه زه به ژوندی یم او هغه خپل شلګزی نشان به راسرئ او وروستو به راپسې مندالي ګرم ډولکی ټیلوالی وي او ګل نظیر به په سورنا کې د نارنجه ولې دا مسته لوبه راپرېښي او دا همه علاقه به یو سره لمبی او سالاران به وي چې په ډبله پیسې برید نه راکږېږي. ما وی چپ چپ توبه وباسه خوله به دې کږې شي داسې اکو بکو مه وایه ټیکس نو معامله به روغه وي دا ګډې وډې مه وایه د هریپور بابا نه ویرېږه. راجا وخندل وی لوی دله به وي چې دغه بابا نه نه یېرېږي خو دا په ځمکه د څه کیتي بیتي ولیکل. ما وی واوره پیښ په لیوني باندې شو پیښ لیونی یو. وی وروره په یورپ کې سړي کوي د سړو لو. بانک کې د سبا مې پرون نوې ټپه واورېده تلی هم خالصې ته راته ووې تکې نه و. واوره د یورپ نه د انصاف خوږې خبرې واوره مګې واوره د پیشو بیبي میاو میاو او پرېږده باچا خانه دا د جیل کیسې د خوشي دي دال مې نه هضمېږي زه عادت یم په پولاو او یو نهنګ غټ شوی او کبان یې ډېر خوړلي وو بل نهنګ پرې راغی اوبه سرې شوې د تالاو یخې د قسمت ګوتې مړوند کله مری نیسي پښې که ځان له ماتې ګوډاګي کړې په دو دو بخت بې وفا یار د یو غیږ کې بل ته خاندي و پرون عربو سره نن د سیب سره و خدای خبر سبا به چاته خاندي خندوي به څوک موږ نه خو خفه بوتلو ملا علي دودو دلته چرګوټۍ ده کړکه جنګ یې په اګو شو ورکه د چابۍ موټر له بیا پیرنګي تاو کور کې د قصاب غوایان په وچو ټانټون ختی دي هو لنډیا هو چرګیا هو برګیا هو. راجا وی پرېږده لیونیا ډېر دې خفه کم ځان نه دې راله زړه پیکه کو د جهان ټول غمونه دې زما په کفرۍ رابار کړل که زه در سره نور کېنم نو زه هم لیونی کېږم نو څادر یې وڅنډو او روان شو. ما ورته ووې چې ګوره راجا که بخت چرته لاره کوڅه کې مخې له ده راغی نو زما د طرفه ورته دا ووایه نه خوشحاله دې وفا کړم نه جفا دې کړم نه خفه دې کړم ستم نه خوشحاله دې وفا کړم نه خفه دې کړم ستم ژوند یو تال دی چې غږیږي کله زیر او کله بم دا یو دوه ګړی ژوندون دی په خندا خندا یې تیر کا دا جهان خدایي جنجال دی کله وران او کله سم. راجا وخندل وی یاره د شیر بچی اوس دې سمه خبره وکړه سر وخوړ چنچن او سر وخوړ هټلر دې خوراکه د شربت دا کنډول چې ایمان کړو پې تازه